السلام علیکم دوستانو، امید کوم ټول به روغ جوړ یې. نننۍ موضوع یا نننۍ ټاپک زموږ چې کوم دی preposition of place دی چې څرنګه کوم ځای کې او د څه لپاره یې موږ استعمالو یا کاروو. ټول وړاندې به ویم preposition of place چې دی هغه موږ هغه وخت کاروو کله چې د یو څیز یا یو شي ځای معلوموو، نو هغې وخت کې موږ preposition of place استعمالو. دلته یو څو مثالونه دي چې کم prepositions دي. under یعنی لاندې، on یعنی د پاسه، next to څنګ کې، in دننه، behind شاته، in front of په مخه کې، او between په منځ کې. دا ټول preposition of places دي. دا ځایونه معلوموي چې یو څیز په کوم ځای کې دی. په همدې اساس باندې موږ د هر یو دپاره بېل بېل مثالونه راوړي دي. نو ویډیو تر پایه وګورئ تر څو واضحه پرې پوه شئ. ټول لومړی under. The pen is under the table. The pen is under the table. قلم چې کوم دی دا د میز لاندې، تاسو کتلی شي قلم د میز لاندې، نو څه شی وښودو موږ ته د قلم ځای راوښودلو چې دا کوم ځای کې دی. under یعنی لاندې، صحیح شو. The pen is under the table. قلم چې کوم دی د میز لاندې دی. بل مثال ته وګورئ. The cat is under the tree. The cat is under the tree. پیشو د ونې لاندې ده. دلته پیشو موقعیت موږ ته وښود چې پیشو کوم ځای کې ده؟ د ونې لاندې ده. The man is under the roof. دا بل مثال. The man is under the roof. roof ویل کېږي چت ته. The man is under the roof یعنی د چت لاندې دی سړی. دا څه شی و؟ دا under یعنی لاندې. د preposition لومړی مثال و under یعنی لاندې. تاسو کتلی شئ په مثالونو کې. اوس راځو دویم ته. on. دویم چې دی on دی یعنی د پاسه. هلته و under لاندې. The pen is on the table. The pen is on the table. قلم چې کوم دی په میز باندې دی. قلم په میز باندې دی. The cat is on the car. The cat is on the car. پیشو په موټر د پاسه ده. پیشو په موټر باندې ده یا په موټر د پاسه ده. on مطلب د یو څیز د پاسه. The cat is on the car. پیشو په موټر باندې ده یا موټر د پاسه ده. دریم مثال. The man is on the road. The man is on the road. سړی چې کوم دی د سړک د پاسه دی. دا څه شی موږ ته ښیي؟ preposition of place دی ته وایي. دا موږ ته ځای راښیي چې یو څیز په کوم ځای کې دی. next to. next to. The cat is next to the table. The cat is next to the table. پیشو د میز تر څنګ ده. پیشو د میز خوا کې دی، تر څنګ یې ده. next to په خوا کې، تر څنګ. نو چې وي دلته موږ ته ځای راښیي چې پیشو د میز څنګ کې ده. The pen is next to the book. The pen is next to the book. قلم چې کوم دی د کتاب څنګ کې دی یا خوا کې یې دی. دواړه یو معنا ورکوي. قلم چې دی د کتاب څنګ کې دی. موږ ته یې د قلم ځای راوښودو. The man is next to the car. The man is next to the car. سړی چې کوم دی موټر خوا کې دی. سړی چېرته دی؟ د موټر خوا کې دی، د موټر څنګ کې دی. in. اوس وایو in. The cat is in the box. The cat is in the box. پیشو چېرته ده؟ په باکس کې ده، په یو ډبي کې ده. The cat is in the box. box ویل کېږي ډبي ته. نو پیشو چېرته ده؟ د دې موقعیت موږ ته راوښودو. in دننه یعنې چې کوم یو څیز تاسو پیدا کوئ په یو بل څیز کې دننه تاسو ویلی شئ in. Salad is in the bowl. Salad
is in the bowl. سلاد چې کوم دی په باول کې دی. باول ویل کېږي کاسګۍ غونتې چې کومه ګرده کاسې هغې ته باول ویل کېږي. Salad is in the bowl. Garbage is in the trash bin. دا garbage هم ویل کېږي که دا ورسره ولګي نو مشخص کېږي که ونه لګي خو لګول یې ښه دي. Garbage is in the trash bin. Garbage ویل کېږي ګندګۍ ته. ډیران چې کومې هغې ته garbage ویل کېږي او trash bin یا dust bin ویل کېږي چې کوم ګنداني هغې کې ګند سړی ورچي هغې ته trash bin ویل کېږي. نو څه چې شو د دې ټول موقعیت یې موږ ته راوښودو ځای راوښودو چې دا شیونه په کوم ځای کې دي. behind ویل کېږي شاته. The cat is behind the tree. The cat is behind the tree. پیشو چیرته ده؟ د ونې شاته ده. پیشو د ونې شاته ده. The man is behind the car. The man is behind the car. سړی چیرته دی؟ د موټر شاته دی. دا موږ ته موقعیت راښیي. څوک د پښتنو کې where is the cat؟ پیشو چیرته ده؟ ورته ویلی شي the cat is behind the tree. نو دلته دویم مثال کې ګورئ the man is behind the car. سړی د موټر شاته دی. The tree is behind the wall. The tree is behind the wall. ونه د دیوال شاته ده. موږ ته د ونې موقعیت راښیي. ونه چیرته ده؟ د دیوال شاته ده. in front of یعنی مخې ته. The man is in front of tree. The man is in front of tree. سړی د ونې مخې ته دی. The man is in front of tree. سړی د ونې مخې ته دی. د موقعیت موږ ته راوښودلو. The cat is in front of the car. The cat is in front of car. پیشو چې ده د موټر مخې ته ده. دلته موږ ته مخه ښکارېږي نو چې پیشو چې ده د موټر مخې ته ده. The tree is in front of house. The tree is in front of house. ونه چیرته ده؟ د کور مخې ته ده. The tree is in front of house. اخر between ما ویلې ترمنځ. The cat is between the trees. The cat is between the trees. پیشو چې ده د ونو ترمنځ ده یعنی پیشو د ونو منځ کې ده. The pen is between the books. The pen is between the books. قلم چیرته دی؟ قلم د کتابونو منځ کې دی. The pen is between the books. نو تاسو کولی شئ چې دا ټول preposition of place نوي جملو کې کار کوي. خوا او شا کې اوس شی وګورئ. تاسو کولی شئ چې هغې کې هم استعمال کړئ چې فلانکی ځای په دې ځای کې دی. نو ټول د وویل شو preposition of place په دې باندې تاسو پریکټس وکړئ تر څو تاسو ښه زده شي.